او دویم قانون په دنیا کې دا دی، دا تجربه ده چې د کم سړي د کم چا سره محبت یې د هغې د لواحقینو د هغې د متعلقینو سره هم د بنده ډېر محبت بیا راسي. حضرت علامه عبدالحی رحمه الله وایي زه چې کله دعا کوم او دعا کې د الله تعالی څخه دا غوښتنه کوم، یا الله ستا د مخلوق ستا د ذات محبت زما په زړه کې راواچوه، نو ما ته الله تعالی په طریقه د الهام باندې یو خبره په زړه کې راواچوي چې سړی ته زما سره محبت کول غواړې او تا زه لیدلی نه یم، او زما سره داسې محبت کول غواړې لکه یو څوک چې د چا سره اشنا او لیدونکی محبت ورسره کوي. ورته یې سړی حضرت علامه عبدالحی رحمه الله وایي زما د الهام کې په زړه کې دا راځي چې الله تعالی ما ته وایي که ته حقیقي محبت زما سره کوې، زما د محبت مظهر دغه زما مخلوقات دي. که چیرې د دې سره ستا مینه او محبت په معاشره کې راسي نو بیا ته زما محبت ته ځان را رسولی سي، او که چیرې د دې مخلوقاتو سره ستا د مینې او د محبت زندگی نه وي بیا ته زما په محبت کې نه سې راتلی او نه زما د محبت زندگی در نصیب کېدی سي او نه زما تعلق ته ځان را رسولی سي. نو ځکه دا د دنیا نظام دی، دا د دنیا تجربه او قانون دی چې د کم چا د یو چا سره محبت رالی د هغې د متعلقینو سره او د هغې د تعلقدارانو سره د ضرور محبت راځي. او د الله تعالی متعلقین د الله تعالی تعلقداران دا انسانیت دی، دا بندگان دي. نو د الله تعالی محبت سړی دې ته مجبوره کوي چې په زړه کې به د انسان د دې بندگانو سره محبت او مینه وي. تاسو ګورئ مجنون یو لیونی دی، هغې د لیلا سره محبت دی، هغې د لیلا په عشق کې ځان جنون او لیونتوب ته رسولی دی. یو ورځ په یو لاره کې د ملګرو سره راځي چې کله سارا ته رالی عرب ټول خانت بدوش کوچان خلق دي، نو کژدۍ نړېدلې ده او کژدۍ بار سوې ده او د کژدۍ یو څو دیواله په دې پای کې پاته دي او یو نغری پاته دی او د یو 3 ډبرې د نغري پاته دي. مجنون د دې ملګرو سره ورجلا کېږي دا دیوالونه مچوي. د هغه ملګري ورته یې مجنونه ته خو لیونی دې دیوالو کې څه دي چې تی مچوې؟ دی څه ورته وایي؟ وایي لقد امرو علی الدیار دیار لیلا، زه د لیلا پر کور رالم دا د لیلا کژدۍ او کوډل وله او یو ورځ لیلا په دې کې اوسېدلې وله. لقد امرو علی الدیار دیار لیلا اقبل زلجدار زلجدار، د لیلا د کور دا دیوال مچوم او دا دیوال مچوم. وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار، د دیوال محبت دې ته نه مجبوره کړی چې زه به دیوال مچوم، د هغه چا محبت چې دې دیوالونو کې چا استوګنه کړې ده د هغې د دې دیوالونو سره تعلق دی، د هغې په خاطر زما د دې دیوالونو سره مینه ده، نو ځکه دا دیوالونه مچوم. نو ما درته چې کله د یو چا سره محبت راسي د هغې محبت بیا سړی د هغې د متعلقینو محبت ته هم مجبوره کوي. مجنون په لاره کې د ملګرو سره روان دی، نو که ګوري په لاره کې سپی را روان دی او مجنون وروغورځېدی هغه سپی یې ونیوی د دې سپي پښې مچوي. هغه ملګري ورته وایي مجنونه لیونی دا حیوان دی او د دې حیوان په پښو پورې ورمښتی دا پښې مچوي، په دې کې څه مقصد دی؟ مولانا روم رحمت الله علیه وی فای سگ مجنون و بوسید خلق و گفت این چی بود. مجنون چې کله د سپي پښې ور مچ کړې نو ملګرو ملامت کوي چې په دې کې بیا څه دي؟ گفت این سگ در کوچه لیلا رفته بود، د ورته دا هغه سپی دی چې یو ورځ د لیلا په کوڅه کې تیر سوی دی. زما د لیلا سره محبت دی، د لیلا په محبت زما د لیلا د کور د کوڅې سره محبت دی او د هغې کور د کوڅې په خاطر زما د دې سپي سره محبت دی. نو ځکه د هغې په خاطر زه دې ته مجبوره یم د خپل محبت د سړوالي دپاره، د خپل زړه د تسل دپاره او د خپل زړه د خنکوالي دپاره د دې سپي پښې ور مچوم.